وعلیکم سلام. یو ورور پوښتنه کړې ده چې یو سړی په غټو مارکیټونو کې چې کوم شی واخلي، بیا چې کله ته دا شی له دې مارکیټ نه راباسې، نو هغه سرایدار د سړي نه د بوجۍ په هغه کې یا 10 یا 10 روپۍ اخلي. دا څنګه دی جواز؟ څه په بنا باندې اخلي محترمه؟ یو خو داسې دي چې دی درته راوړي، د هغه په بنا باندې که اخلي درنه، نو هغه خو د ده مزدوري سوله، نو هغه خو به شرعاً پروا نه کوي. او که دغسې وچ په اچ اخلي، نو بیا خو د ده هېڅ حق نسته ده وروره. الله دې ښه لره کامیاب اوسي. وعلیکم سلام. حذیفه کوټوال په نامه یو ورور د ننګرهار ولایت نه پوښتنه کړې ده. پوښتنه یې داسې ده چې وړکی ماشوم چې د مور نه پیدا سي ولې کافر پیدا کیږي؟ کافر نه پیدا کیږي محترمه. حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم وی ما من مولود الا یولد علی الفطره. هر ماشوم چې د مور و پلار نه پیدا کیږي اصل کې په ایمان پیدا کیږي. فابواه یهودانه، که مور پلار یهودیان وي دی یهودي کوي، او یمجسانی، که مور پلار مجوسیان وي دی مجوسی کوي، او ینصرانی، که مور پلار نصرانیان وي دی نصرانی کوي وروره. نو مسلمان پیدا کیږي وروره، کافر نه. وعلیکم السلام. یو ورور منصور په نامه پوښتنه کړې ده که چیرته یو څوک مځکه چاته په دهقاني باندې ورکړي، عشر په چا ده؟ محترمه وروره، دهقاني کې خو یعنی نیمایي هغه شی تقسیم وي، نیمایي د یوه وي، نیمایي د بل وي، یا ربع د هغه وي، څلورمه د هغه وي، داسې ترتیب باندې وي. نو په هر یو باندې د خپلې برخې عشر ده وروره. الله دې ښه لره کامیاب اوسي. وعلیکم سلام. یو ورور پوښتنه کړې ده چې په منبر باندې چې سړی کینی، نو په اخرینۍ، نو اصل کې داسې ده محترم، منبر د دې دپاره جوړ ده چې سړی د خلکو ته ښکاره سي پې باندې. نو د کېناستل که په پاس خانه باندې کینې پروا نه کوي محترمه، شرعاً مشکل نه لري، هېڅ بېادبي نه ده وروره دې کې. الله دې ښه لره کامیاب اوسي. وعلیکم سلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور اباسین په نامه پوښتنه کړې ده چې ایران کې خلک تومن خرڅوي، نو کله لوړ لاړ سي کله ټیټ لاړ سي، چې خلاف الجنس باندې خرڅوي محترمه پروا نه کوي. الله دې ښه لره وروره کامیاب اوسي.